अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शिरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास। अल्लाह ताला दे वकी द सेहत او عافیت جامه پتن زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د زینې د بلپونو د نصب کولو د ویرینګ او کنیکشن پر ډایګرام پر رابطه باندې ده. تاسو څنګه کولی شئ مطلب په زینه کې چې هغه دوه پړوي یا درې پړوي ولري د دوه بلپونو په واسطه باندې هغه کنټرول کوي او دې ته چې درې سوچونه ورته نصب او کنیکشن کوي. تاسو کولی شئ وزینه یا دوه اتاقونه او بار دوه بلپونه لري، نو تاسو کولی شئ چې دغه درې پینه سوچونو په واسطه باندې دغه دوه بلپونه چې دي دا اپ او آن کوي. یا ستاسو زینه وي درې پوړه زینه وي، تاسو کولی شئ چې دوه بلپونه په دې کې نصب کړئ او د مختلفو ځایونو څخه دغه بلپونه چې دي اپ او آن کوي یعنی کنټرول کوي. نو په دې طریقې سره او په دې ډایګرام سره تاسو کولی شئ چې دوه بلپونو ته د ټو وی سوچونو په واسطه باندې کنیکشن ورکړي. کنیکشن طریقه دا سره چې دا مطلب پاور دی د تراغله فاز او نیوټرل ډایرک درې واړه پینټونو سره 1 بیز 1 دلته ټول سره کنیکشن کیږي او لاندې نیوټرل چې د بیز 2 د بیز 2 د بیز 2 د درې واړو سوچونو سره یو ځای کیږي. او کوم بلپونه چې تاسو لګولي نو دا غي چې د کامن د اول بټن د کامن څخه یو پاز ته ورکول شي او د دویمه بټن د کامن څخه دواړو بلپونو ته پاز ورکول شي او د دریمه بټن د پاز څخه دغه دویم ګروپ ته چې تاسو کنیکشن ورکول شي. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دوه بلپونه د ټو وی سوچونو څخه کنټرول کوي یعنی دا په اپ او آن کوي. نو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.